د کندهار امارتي ځمکو راګرځولو لپاره د پراخ کمپاین د شکور کاریز او هجران کاریز ترمنځ د 1.5 جریبه امارتي ځمکو د خلاصولو لپاره ترسره کیږي. دا کمپاین 3 ورځې وړاندې په کندهار دامان ولسوالۍ کې د 1,500 جریبه امارتي ځمکو د غصب خلاصولو لپاره د کندهار غصب مخنیوي تخنیکي هیئت، امنیه قومندانۍ او استخباراتو سره په ګډه ملتیا پیل شوی دی چې راتلونکي څو ورځې به لا هم دوام ولري. د غصب مخنیوي تخنیکي هیئت غړی مولوي عبدالمتین سعید وایي چې د دامان ولسوالۍ د شکور کاریز او هجران کاریز ترمنځ د غصب په روان کمپاین کې به 1,500 جریبه امارتي ځمکه د غصب څخه خلاصه شي چې راتلونکي کې به یا د خلاصه شوې ځمکه د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی ورعاه له لوري څخه د ملي منافعو او عامه خدمات لپاره وکارول شي. او دلته په دې دامان ولسوالۍ کې دا تقریبا 1,500 جریبه چې دا اوس فعلا موږ د عملیاتو په ساحه کې ستاسو سره په خبرو باندې بوخت یو. موږ 1,500 جریبه همدغه اوس د غصب څخه پاکېدونکې ده چې دا اوس تاسو هم په ساحه کې زما سره په خبرو باندې بوخت یاست. دا مو پاکه کړې ده چې دا به ټول د ملي منافعو دپاره کارېږي او موږ بیا د ملت په منافعو کې کاروو. ځکه عالی قدر امیر المؤمنین دغه مځکې چې پاکوي هم یې ټولې د ملي منافعو دپاره پاکوي او ټول بیرته د دې ملت دپاره پاکوي. مولوي سعید صاحب زیاتوي چې د امارتي ځمکو په وړاندې داسې کمپاینونه یوازې د دامان ولسوالۍ لپاره محدود نه دي، بلکې د امارتي ځمکو د غصب مخه نیول او د ځمکو خلاصول په ټول هیواد کې دوام لري. هغه د ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه وکړه چې د ځمکې رانیولو او خرڅولو پر مهال د امارتي ځمکو رانیولو څخه ډډه وکړي او هغه ځمکې وپلوري او رانیسي چې قانوني اسناد یې د عدلي قضایي ارګانونو سره شخصي ثبت وي. نه، موږ ته د عالی قدر امیر المؤمنین هدایت یوازې د یو ولسوالۍ دپاره هم نه دی، نه د یو ولایت دپاره دی، ځکه دا په ټول افغانستان کې دی، د ټول ملت دپاره دی دا هدایت. عدلیه ریاست ته په توسط مو راهنمایان راغوښتي دي، د ځینو راهنمایانو جوازونه د عدلیې په توسط باندې لغوه کړي دي چې دا اوس هم مثالونه لرو چې د راهنمایانو جوازونه لغوه زموږ سره شته چې تاسو هغه مځکې چې شخصي اسناد یې در عدلي ارګانونو وتلي نه وي چې دا شخصي دي، شخصي والی ثابت شوی نه وي، د اشخاصو ملکیت ثابت شوی نه وي، د تثبیت تر پروسه وتلي نه وي، هغه مځکې پر خلکو مه پلورئ. په ورته مهال د دامان ولسوالۍ ځایي اوسېدونکي محب الله او عبدالغفار هم د غصب مخنیوي تخنیکي هیئت یاد کمپاین د امارتي ځمکو د غصب مخنیوي لپاره ګټور بولي او هغه خلک له اسلام له نظره بد یادوي چې په چم او فریب سره امارتي ځمکه په شخصي ځمکه پلوري. زما نوم محب الله ده، د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ډېر ښه کار ده چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه له خوا څخه د ځمکې غصب خلاصېږي او بیا مستحقینو خلکو ته ورکول کېږي چې اوس دلته په زور د ځمکې لاندې شوي دي زورواک. ټول دپاره دا پیغام دی چې دا ځمکې نه رانیسي، مصرفونه نه پکوي، دا امارت تصفیه کوي او بیا مستحقینو خلکو ته ورکوي، دا بیرته دوی له لاسه وځي. زما نوم عبدالغفار فاروقي دی. دا ډېر د اسلام د نظره دا غلط کار دی چې ناکي مسلمانان دوکه کوي یا خطابات شي چې هغه مهاجرین دغه ملکو سره راوښتي په ښه خبر نه وي دلته دوی د ځمکې ناکي برخه. اول خو باید دا خلک چې د ځمکې رانیسي د دې ځمکې د ښه کوشش د دې وکړي چې معلومات او پوښتنه یې وکړي چې دا حکومتي ده، شخصي ده، د چا ملک دی، څوک یې پر ما خرڅوي. اول باید د دې معلومات یې وکړي او بیا هغه سړی چې پر ده باندې خرڅوي هغه هم باید دی ونه کړي. دا ډېر غلط کار دی چې څوک ناکه مسلمانان خطابات شي او دوکه کوي او دغه ناکي سرکاري ځمکې پر خرڅوي د شخصي املاکو په دغه باندې. د کندهار د غصب مخنیوي تخنیکي هیئت مسؤلین هم پر ټولو هیوادوالو او راهنمایي دفترونو غږ کوي چې د امارتي ځمکو د غصب کولو، رانیولو او پلورلو څخه ډډه وکړي ترڅو په راتلونکي کې د مالي او ځاني زیان سره مخ نه شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د امارتي ځمکو د غصب مخنیوي او غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره په کندهار کې عملي ګامونه اخیستل شوي او هیچ چاته اجازه نه ده ورکول شوې چې امارتي ځمکې په خودسرانه او غیر قانوني ډول غصب کړي، چې د همدې هڅو په دوام تېرو 3 میاشتو کې شاوخوا 18,000 جریبه امارتي ځمکې په دامان ولسوالۍ مرغن کیچا، فردوس کاریز، ملنګ کاریز او نورو سیمو کې له غصب څخه خلاص شوي دي او په راتلونکي کې به هم د غصب مخنیوي لپاره جدي او قاطع عملي ګامونه اخیستل کېږي او هیچ چاته به اجازه نه ورکول کېږي چې امارتي ځمکه غصب کړي.